مهمه خبره دا ده چې فعال چارکول څنګه جوړیږي. ګورئ، که زه دا فرض کړم یو لوښی ده، په دې لوښي کې ما لرګي اخیستي دي، سر مې پرې بند کړی ده، لاندې نه مې اور ورکه. کله مو چې اور ورکه دا لرګي به پکې وسوځي، دې نه به سکاره جوړ شي. هغه سکارو ته موږ چارکول وایو. وروسته به بیا داسې چلو کوي چې دا سکاره خو چونکې جامد دي او غټ غټ دي، نو دغه سکاره به د یو ماشین په ذریعه چې په هره طریقه وي دا به مات کړي، دې نه به پوډر جوړ کړي. کله مو چې پوډر جوړ کړل، بیا به داسې چلو کوي چې دغه پوډر اصل کې دي سکاره خو پوډرو ته موږ بدل کړل، فزیکي حالت هم یو څه نه څه بدل کړه. ول سالډ وو، هارډ وو، اوس هم پاوډر فارم ته چینج کړل. نو اوس مو داسې چلو کړو چې دغه سکاره چې پوډرو حالت کې دي دا به راواخلئ، په یو لوښي کې به یې واچوئ. کله چې مو دغه پوډر په لوښي کې واچول، ورسره دا کار به وکړئ. یو برخه به د لیمو جوس راواخلئ او 3 برخې به خالصې اوبه راواخلئ. که زه یې اسانه کړم چې یو برخه 3 برخه څه معنا لري، یعنې دغه پوډر مو چې کله لوښي کې واچول، که زه 100 سی سی محلول جوړوم، نو په 100 سی سی کې به 25 سی سی د لیمو جوس راواخلئ، پکې ور واچوئ او 3 برخې یعنې 15 سی سی یا 15 ایم ایل به خالصې اوبه راواخلئ، دا به پکې ور واچوئ. نو انشاءالله زده کړی به مو وي چې کله موږ پاوډر راواخیستل سکاره، لوښي کې مو واچول، یو برخه به لیمو جوس او 3 برخې به اوبه وکړئ، دا به پکې ور واچوئ. بیا به په دې باندې سر کېږدئ. کله مو چې کور پې کېښودو، پوښ هم پې کېښودو، بیا به دغه محلول، دغه مکسچر، دغه به د 24 ساعتونو لپاره همداسې پرېږدئ. کله چې 24 ساعته پې تېر کړل، د هغې نه وروسته به داسې یو جالۍ راواخلئ، جالۍ ته به دغه مخلوط ور واچوئ، مکسچر ور واچوئ چې پکې پوډر هم و، لیمو جوس هم و، اوبه هم وې. دا هم چې کله ور واچولو، د دې نه به چې کوم اوبه ده یا کوم د لیمو جوس دی دا به فلټر شي. پورته به په دې لوښي کې یوازې هغه سکاره پاتې شي چې د پوډرو حالت کې تا اخیستې دي. نو یعنې فلټریشن به یې موږ وکړو، فلټر به یې کړو. کله مو چې فلټر کړل، هغې نه وروسته به همدې ځای باندې به یې پرېږدو نه، دې باندې به موږ پاسه نه اوبه اچوو، تر څو څومره د لیمو هغه ذرات چې پکې وي، د لیمو جوس پکې وي، هغه ټول ورنه لرې کړلی شي، صفا کړلی شي. نو کله مو چې دا پوډر او دغه چې 24 ساعتو لپاره کېښودو، دا به د یو جالۍ کې کېږدئ، داسې جالۍ چې سوري ولري. نو دغه اوبه لیمن یعنې لیمو به ورنه فلټر شي، بیا به اوبه نورې پې ور واچوو تر څو موږ پوه شو چې سکاره صفا شول، هغه د لیمو چې کومه برخه ورنه یې منځه لاړه. بیا به دا سکاره اوبه هم ورسره یې منځه ځي. بیا به دغه پاوډر راواخلئ، په یو لوښي کې به یې ور واچوئ او پرېږدئ دی چې ډي هایډریټ شي، یعنې وچ شي. هغه کومه اوبه چې پکې وي، هغه نوجانوالی چې کوم وي، هغه یې منځه لاړ شي. یو طریقه یې دا هم ده چې کله دا پاوډر د دې پروسس نه بعد به راواخلئ، په کوکر کې به یې واچوئ یا به یې هاټ اوون کې کېږدئ.
او تقریبا 2 ساعتو لپاره به کوکر کې دا ایښې وي. هغې نه وروسته چې راواخله نو دا به وچ شوي وي. اوس دغه چارکولو ته بیا موږ وایو اکټیویټډ چارکول. نو یو چارکول دغه دی چې لرګي وسوځدل، هغې نه چې کوم سکاره جوړ شي ته یوازې موږ چارکول وایو. خو که ته دغه سټیپس نه دا شی تیر کړي نو بیا به موږ وایو چې دا اکټیویټډ چارکول دی، فعال چارکول دی. نو موږ هغه خلک چې پویزن زهر یې خوړلي وي یا هم ډرګ اوور ډوز یې اخیستی هغې ته موږ اکټیویټډ چارکول ورکوو. علتونه یې چې دي ولې فعال چارکول مونږ پریفر کوو، ترجیح ورکوو نسبت هغه سکاره ته چې کور کې مونږ سره وي. څو علتونه دي. اول علت یې دا ده چې فعال چارکول ځکه ورکوو چې د دې سرفیس ایریا زیاته ده. ډیر کم مقدار که دغه چارکول ناروغ ته ورکړلی شي ډیر زیات مقدار سره پویزن او ډرګز ابزارپشن مخنیوی کوي. که ته چیرته دغه چارکول ورکړي چې فعال نه وي، سکاره وي، کور کې وي، تا پوډرونه جوړ کړي وي بیا دې ناروغ ته ورکړي وي، نو دا بیا په هغه ډول ابزارپشن نشي کولی. د دې سرفیس ایریا کمه ده، یعنې دومره په ښه ډول د زهرو او د درملو د جذب مخنیوی نشي کولی. نو یو علت یې دا دی. دویم علت یې دا دی چې کوم اکټیویټډ چارکول دی دا صفا شوي وي، کوم زهري څه ورسره نه وي مکس شوي. خو کوم چارکول چې کور کې جوړیږي، مثلا کوم سکاره چې کور کې دي، کیدای شي هغې سره یو څه داسې زهري شی هغه وي، ټاکسیک مټیریل ورسره وي چې ته یې ناروغ ته ورکړې، ناروغ شاید نور هم خراب کړي. دې وجې نه موږ هوم کې چې کوم کور کې چې کوم چارکول لرو دا نه یوز کوو. اکټیویټډ چارکول پیشنټ لپاره، ناروغانو لپاره استعمالوو. را به شو د فعال چارکول استعمال طریقه څه شی دی. نو چې کله تا ته یو داسې څوک راوستلی شو چې هغې زهر خوړی، درمل اخیستلي، ته به اوس فعال چارکول څنګه ورکوې؟ استعمال طریقه یې دا ده که چیرته اډلټ وي، بالغ وي او ټینیجر ایج کې وي، مثلا 14 کلن وي، 14، 15، 16، دا ټین چې پکې راځي دغه عمر لرونکي وي او تا ته راوړل شو چې د دې شخص زهر خوړلی دی یا ډرګ اوور ډوز اخیستی ده، ته به تقریبا 25 نه واخله 100 ګرامه پورې به اکټیویټډ چارکول راواخلې، په اوبو کې به یې حل کړې. اوس چې کله دې حل کړل، اوس 2 طریقې دي. که چیرته دا شخص داسې حالت کې راوړل شوی و چې هغه د دې وړ نه و چې دا چارکول خپله وخوري، نو بیا به ته انجیوټیوب پاس کې، په انجیوټیوب کې به ناروغ ته اکټیویټډ چارکول ورکوي. او که د دې وړ و چې وی چیښې نو بیا به یې اورلی ورکوي چې وی چیښې. تیری کې په خپله عموما موږ اکثره انجیوټیوب کې اکټیویټډ چارکول ورکوو. یو طریقه یې دا ده که چیرته د شخص عمر یعنې ماشوم و، یو نه 12 کلن عمر کې و او د زهر خوړلی وی، په خپل سر ګولۍ وغیره اچولې وی او ته غواړې چې دغه شخص مړ نه شي، سیسټمیک افیکټ ونه کړي، آرګن فیلر رامنځته نه شي، د دې لپاره تقریبا 25 نه 50 ګرامز پورې به اکټیویټډ چارکول راواخلئ. دا به په اوبو کې ورته حل کړئ. کله مو چې حل کړه، اوس که دا د چیښلو وړ و دا شخص، یعنې دومره بیداره و چې خپله یې وچیښي، نو بیا ورته وایي چې وایي چې که نه شو چیښلی، نو بیا انجیوټیوب له لارې موږ ناروغ ته اکټیویټډ چارکول ورکوو.